لغمان کې 9 تنو قابله ګانو نرسانو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. هغونډه چې په همدې موخه د لغمان ولایت د قابله ګانو او نرسانو په ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه. پکې د لغمان ولایت د صحت عامې، کرنې او مالدارۍ، د سولې عالي شورا، د ښځو چارو رئیسانو، د سویډن کمیټې، ناروې کمیټې مسؤلینو، د ولایتي شورا استازو، ډاکټرانو، د نرسانو او قابله ګانو د کورنیو استازو او یو شمېر نورو ګډونوالو برخه اخیستې وه. پیل کې د ختیځ زون د روغتیايي علومو استازي ډاکټر تورخان په خپلو خبرو کې فارغو نرسانو او قابله ګانو ته لارښوونه وکړه څو له خپلو زده کړو څخه په ګټې اخیستنې سره خپلې ټولنې ته کار وکړي. وروسته د ختیځ زون لپاره د افغانستان د سویډن کمیټې استازي عبدالحد سمون فارغانو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ زیاته کړه چې زموږ ټولنه ښځینه نرسانو او قابله ګانو ته اشد ضرورت لري چې خوشبختانه د نننۍ د فراغت شاهدان یو. په غونډه کې د لغمان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي هم خبرې وکړې. نوموړي ټولو فارغو شوو نرسانو او قابله ګانو ته مبارکي ورکړه. ژمنه وکړه چې دوی به په اړوندو مرکزونو کې په دندو ګماري. جلیلي ویل چې د نرسانو او قابله ګانو د زده کړې جریان وخت په وخت تعقیبوو څو د دوی ستونزې او درسي بهیر له نږدې وګوري. نوموړي ویل چې دوی دغه نرسانې او قابله ګانې د ټولنې په کچه روزلي او د دې ټولنې لپاره به په اړوندو مرکزونو کې په دندو ګماري. په غونډه کې د لغمان د ولایتي شورا استازي رازیه نیازی، د سولې عالي شورا رئیس مولوي سید رحمان، د ښځو چارو رئیس نسیمه شفیق سعادت، د روغتیايي کمیټو استازو په وار سره ټولو فارغانو نرسانو قابله ګانو ته مبارکي ورکړه او د دوی په کورنیو ټینګار وکړ څو په خپلو خویندو او لوڼو زده کړې وکړي. دوی ویل زموږ ټولنه ښځینه روغتیا پالانو ته ډېره اړتیا لري چې باید دې برخې ته کورنۍ ځانګړې پاملرنه وکړي. دا یادونه چې د 9 تنو فارغانو له جملې 25 تنه قابله ګانې او 40 تنه نرسې وې چې د 2 کلونو په موده کې د سیډا دفتر په مالي لګښت د لغمان ولایت د عامې روغتیا ریاست تر پاملرنې لاندې روزل شوي دي.